قدرمنو اوریدونکو سلامونه او مینه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. محسن شیرزاد یم او د هڅه کتاب پلورځي له یوټیوب نه درته د ښاغلي ارش ننګیال نوی ناول سوداګر په غږیزه بڼه وړاندې کوم. هیله ده تر پای راسره واورئ. د هیلو سوداګر موږ افغانان د تاریخ په اوږدو کې د دردونو، محرومیتونو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې ژوند کړی دی. زموږ هره ورځ د بقا، امید او صبر مبارزه ده. که څه هم چاپېریال مو تل له ستونزو ډک وي، د فرصتونو دروازې بندې او د خنډونو دیوالونه لوړ وي، خو بیا هم خاندو، هڅې کوو، ژوند ته دوام ورکوو او د روښانه سباوون خوبونه وینو. زنداني زموږ د ټولنې تصویر دی. هغه زموږ دردونه زغمي، زموږ خوبونه ویني او زموږ هیلې له زندانه آزادوي. دا ناول هڅه کوي چې د یو ملت غږ د یو کردار له خولې او د یو کردار په ژوند کې نندارې ته وړاندې کړي. دا د درد، بدلون او امید داستان دی. زنداني یوازې یو کرکټر نه دی، بلکې زموږ د ټولو استازی دی. یو زنداني چې له زندانه نه یوازې ازادي بلکې بدلون، تجربه او بریا راباسي. سوداګر د یو داسې ځوان داستان دی چې د عیش او نوش پر لاره د زندان تر دروازې رسیږي، خو هلته د خپلو زنځیرونو په شور کې د فکر، هوډ او بدلون موسیقي غږوي. زنداني یو مست هلک، یو ناپوه بې تجربې زلمی، د درد په تجربو، د ماتې له سبقه، د کتاب له پاڼو او د ژوند په زندان کې یو رښتینی سوداګر جوړیږي. دا ناول د یو ملت عکاسي ده. هغه ملت چې که هر څومره زندې او زولانه وي، بیا هم خوبونه ویني، بیا هم پاسیږي او له خاورو د هیلو ماڼۍ جوړوي. سوداګر د زندان کیسه ده، خو دا زندان زموږ ټولنه ده، زموږ کوڅې دي، زموږ ښارونه دي او زموږ برخلیک دی. راځه دا پاڼې پرانیزه، ځکه دا ستا، زما او زموږ د ټولو کیسه ده. د زنداني په هکله به عجیبه مطالب خپرېدل. خلکو او رسنیو به ویل د زندان بادشاه، په زندان کې روزل شوی نابغه، چا چې له زندان نه خلک رهبري کول، د زندان له پنجرو نه د دوبۍ تر ششمحله د تجارت نابغه ولې زنداني شو. زنداني د امریکا او دوبۍ په سوداګرو کې تر ټولو شتمن نه و، خو تر ټولو مشهور او محبوب و. زنداني په سوداګرو کې تر ټولو هوښیار، پوه او زیرک انسان و، خو په سختۍ او کنجوسۍ کې هم تر نورو څو ګامو مخکې و. خلکو ویل کله چې هوټل کې ډوډۍ خوري، نو د خوړو پاتې شونې هم له ځان سره کور ته وړي چې بل وخت یې وخوري. له ملګرتیا، چکر، میلو، تماشو او بې ځایه لګښتونو کرکه لري. زنداني په ټول ژوند کې یوازې یو ملګری لري او یوازې په هماغه مهربانه دی. هغه د زنداني معتمد، حامی او موټروان دی. خو دغه موټروان څوک دی؟ د زنداني عجیب او غریب ژوند یوازې ماته نه، بلکې ډېرو خلکو ته بلا پوښتنې را پیدا کړې وې. تل به مې زړه غوښتل چې د زنداني له تیر ژوند خبر شم، خو هغه سره زما ملګرتیا ډېره سخته وه، ځکه هغه بې له سوداګرۍ او رسمي کارونو نه چا سره لیدل او نه یې په نورو موضوعاتو خبرې کولې. په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید د زنداني له ماما یا موټروان سره ملګرتیا وکړم، او په دې چاره کې له ډېرو منډو ترړو وروسته بریالی هم شوم. ماما سره مې دوستي جوړه شوه. کله به چې زنداني چیرته په سفر لاړه یا به ماما له رسمي چارو ستړی شو، نو بیا به مې له ماما سره ناسته پاسته کول او چکر ته به هم تلو. هغه جدي سړی و، غټ غبرګ وجود یې درلود، نرۍ لوړه پوزه او غټې تورې سترګې یې درلودې. ماما ګډه ږیره درلوده او ویښتان به یې د زنداني په شان تل کم او یا به کل سر ګرځېده. له ورایه ښکارېده چې سړی پښتون دی. زه چې کله له کابل نه دوبۍ ته وکوچېدم، نو په دوبۍ کې مې د وچې میوې دوکان جوړ کړ او د افغانستان وچه میوه به مې خرڅوله. کله ناکله به مې ماما او زنداني ته د وطن تور جنغوزي سوغات کې ورلېږل. ماما به په تورو جنغوزیو ډېر ښه راته. زنداني هم پرې عادت شوی و. هغه به د سفر پر مهال الوتکې یا موټر کې تور جنغوزي خوړل. ماما به چې کله دوکان ته راغی، نو په ملنډو به یې راته ویل ته اوس دوکاندار یې او که لیکوال؟ ناست د وچې میوې په دوکان کې، خو
مینه له کتابونو سره کوي، لکه هنداره دې تل مخ ته نیولې وي. ګمان نه کوم چې دا وړی دې شړی شي. ما به ورته وویل ماما زه نه لیکوال یم او نه کوم خبریال، زه یو وړوکی او نوی دوکاندار یم، خو د کیسو له کتابونو سره بې حده مینه لرم. دوکان کې له تشې ناستې نه د کتابونو لوستل ښه دي، وخت پرې ښه تېرېږي. ماما به راته د پیغور په ډول ویل تا کوم قلموال شتمن لیدلی دی؟ که غواړې چې شتمن شي نو کاروبار ته مخه کا. د دې خوشي کیسو ویلو او لوستلو څه نه جوړېږي. کتابونه په مکتب او پوهنتون کې خوند کوي، نه په تجارت کې. خلک پیسې ګټي او ته کیسې. دا چې ماته د خبرې غوټه په لاس راغلې وه نو دستي مې راخلاصه کړه او ماما ته مې وویل ماما ګوله زه په تجارت او سوداګرۍ کې نوی او سوچه بې سواده یم، ته مې ملګری راځه لکه څنګه دی چې زنداني نه پوخ او نړیوال سوداګر جوړ که. په ما هم لږ څه کار وکړه، لارې ګودرې را وښایه، هم خرما هم سوه، بخیر ملګری دی یم، زړه را باندې اوسېږه. ماما له خندا شین شو. زه او ته زنداني ته کله رسېدلی شو؟ هغه خو ډېر عجیبه سړی دی او که د هغه په شان سختې هر څوک وزغمي پخېږي، خو هر څوک یې نشي زغملی. شاګرد ته مې وویل موږ ته شین چای راوړه او له موږ سره کار مه لره چې ماما سره نن د تجارت خبرې کوم. ګوندې ښې مشورې راکړي چې زه هم د کاروبار او ډېرو پیسو خاوند شم. شاګرد چای پسې لاړه. ما ماما ته په جدي انداز وویل ماما جانه ته خو پوهېږې چې زه د کیسو شوقي یم، ته راځه نن راته د زنداني کیسه وکړه، خو داسې کیسه به کوې چې له پیل نه به یې شروع کوي او په همدا نن زمانې به یې ختموي. انسان ته چې څومره علم ضروري دی همدومره ورته تجربې هم ضروري دي. ګوندې ستا او د زنداني له تجربو نه یو څه زده کم. ماما په خندا شو، سر یې وګراوه، یوه شیبه فکرونو کې ډوب شو، بیا یې ما ته په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل وا ظالمه تا خو د کلونو کیسې دي، دا په یو ساعت او یوه ورځ نه خلاصېږي. ما ورته وویل زه ورته هېڅ بیړه نه لرم، خدای دې وکړي چې میاشت وخت ونیسي، خو ما ته به دا کیسه ښه په زور او زیر کوي، عین لکه د لیلا او مجنون کیسه. ماما بیا په فکر کې ډوب شو، وچله یې ګونځې شو، غاټې سترګې یې وموښلې، څو واره یې په ګڼه ګیره لاس را تېر کړ، بیا یې شونډې وخوځېدې. اتله یو وخت چې زه په زندان کې وم نو ما به هم کله کله ځینې کتابونه لوستل، له شوقه نه له مجبورې ورځې مې کوم کتابونه لوستل، ځکه په زندان کې وخت او زمان نه تېرېږي، د ګړۍ ثانیه ګرد او دقیقه ګرد ولاړ وي، هلته به مقصد وخت تېروي. ما ته به یوازې د کیسو لوستلو خوند راکاوه. خو کله چې حامد زنداني راغی هغه به نور کتابونه لوستل. زموږ په زندان کې پښتو کتابونه نه پیدا کېدل، ټول انګلیسي، فرانسوي او د نورو ژبو. د ماما له دې خبرې سره زه نور هم خوشحاله شوم او په خپل انتخاب مې شکر وویست چې ډېر مناسب کس مې را پیدا کړی دی. دی هم زیرک، هم با تجربه، هم د کیسو مینهوال او په کیسو خبر انسان دی. ماما ته مې وویل چې د زنداني کیسه به راته په مکمل ډول کوي. ټوله همدا نن نه غواړم، بس کله د چې طبیعت او زړه دې غوښتل نو لږه لږه به راته کوي چې زه ترې درس واخلم. ماما راته وویل چې داسې ده نو ما ته به وخت راکړي، زه به پرې بېګا ته چې بړستن لاندې ننوتم ښه فکر وکړم او بیا به یې درته ووایم. بړستن لاندې ښه فکرونه کېږي. ما هم ورسره ومنله او په دې ورځ مو د زنداني په کیسو نورې خبرې ونه کړې. تر ناوخته مو د افغانستان په وچې میوې او تجارت خبرې وکړې او مازدیګر ناوخته رانه لاړه، خو ژمنه یې وکړه چې سبا به راځي. سبا له غرمې وروسته ماما راښکاره شو. د ستړي مشي پر مهال یې زما شاګرد ته 1 کیلو وچ شین چای ورکړ. ویل یې دې وچې میوې سره همداسې خاص مکس چای خوند کوي. ویل یې دا چای یو ملګري تحفه کې راوړی دی چې له مختلفو طبیعي بوټو جوړ شوی دی. شاګرد ته مې د چایو دمولو وویل او موږ په پستو کوچونو کې ډډه ووهله. ویل یې زنداني نن د څه وخت لپاره قطر او سعودي عرب ته لاړ او زه څو ورځې ښه پوخ وزګار یم. ښې ډېرې کیسې به درته وکم. ما چې له خدای نه دا ورځ غوښتله، له خوشحالۍ نه مې خوله له خندا نه راټولېده. ماما ته مې وویل چې داسې ده نو بېګا ته به شپه هم را سره کوي. کور ته ځو، ښه مزهدار قابلي پلو در باندې خورم.
زما له دې خبرې سره ماما خپله خېټه وډبوله، ویې ویل یاره خو څه د مزې خبره دې وکړه. زه خو له دې عربي خوړو نور ډېر په تنګ شوی یم. وطني ډوډۍ او کتغ پسې مې سترګې ووتې. ټول عمر مو د پردیو ډوډۍ وخوړه، بس د خېټې ډکول دي، نور څه مزه پکې نه وي. کتل مې چې چای را ورسېده. د وچې میوې شیرینداني مې ور مخې ته کړه، ګیلاسونه مې ور ډک کړه. له چای نه خوندوره وږمه راپورته شوه. ماما ګیلاس پوزې ته ور پورته کړ، شونډې یې موسکې شوې. ویې ویل دا خاص چای دی، طبیعي بوټي پکې ورګډ شوي دي، ډېر ښه بوی لري او انسان تازه کوي. ما پسې راغبرګه کړه چې دا خوندور چای وي او ستا خوږې او عبرتناکې کیسې وي، دا نو بیا بیل خوند کوي. ماما ته لکه هېره شوې خبره چې ور یاده شوې وي یو ټکان یې وخوړه، ګیلاس یې په میز کې ایښوده. ویې ویل بلکل ښه ده چې رایاده دې کړه، نن به درته ښې ډېرې کیسې وکم، خو ګوره چې زما دې کیسه کې بلا تجربې پرتې دي، که ورته غوږ ونیسې بې ګټې به نه وي، ځکه دا د یو زنداني او یو سوداګر د ژوند رښتینې کیسه ده. ما پسې زیاته کړه، ځکه خو مې ورته تلوسه ده. بسم الله که. ماما د چایو له ګیلاس نه غړپ وکړ، بیا یې سر د ګوتو په سوکو وګراوه او ویې ویل اتل خانه، حامد چې موږ او تاسو ورته زنداني وایو په امریکا کې زیږېدلی دی. د حامد پلار په ځوانۍ کې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته تللی و. هلته یې ژوند کاوه. پلار یې ډېر شتمن سړی و، ښه ښکلی ژوند یې درلوده، کور، موټر، هستي، دارایي، د هېڅ شي کمی یې نه و. خو حامد بیا یو مس بې پروا عیاش او انډیوال باز هلک و. ټوله ورځ د پلار پیسې بادولې، چکرونه، نشې، تماشې او انډیوالي به یې کوله. زه چې د زنداني له دې خبرې خبر شوم سخت حیران شوم. بې اختیاره مې وویل دا څه وایې؟ زنداني عیاش، مست او انډیوال باز هلک و؟ زما خو هېڅ باور نه راځي. خلک خو وایي چې دی ډېر شوم، بې ملګري، بې دوسته سړی دی. ماما زما له دې پوښتنې سره جدي غوندې شو. دا خو له زندان نه وروسته داسې شو، مخکې له زندان نه داسې نه و. ښه پوه شوم، مطلب زندان کې بدل شو. ماما پرته له کومې خبرې کیسه بیا پیل کړه. هو، حامد یو مست او عیاش هلک و، ټوله ورځ به په عیش و نوش اخته و. په شپو به کور ته نه ته، له کالج نه وروسته نه درس، نه لوړې زده کړې، نه کار روزګار. د امریکا ژوند دی، بچي ته نه پلار څه ویلی شي او نه مور. که څه دې ورته وویل په جنجال اخته کېږي. حامد له دې شرایطو نه ښه پوره ګټه اخیستله او خپلې میلې به یې کولې. کومه ورځ د نشې په حالت کې په چکر وتی و چې د واشنګټن ډي سي په یوه پارک کې په یوې کورنۍ باندې موټر ورخېژولی و. د هغې کورنۍ یوه ښځه مړه شوې وه او خاوند چې غټ انجینر و ټپي شوی و. په همدې قضیه کې حامد زنداني شو. د پلار له ډېرو منډو ترړو وروسته یې سزا 10 کلونو ته راښکته شوه. سر دې خلاص شو؟ په بیړه مې وویل بلکل، اوس مې سر خلاص شو. دا یې زندان ته د تللو کیسه وه. ماما د چای ګیلاس نه 2-3 پرله پسې غړپونه وکړل. 2 دانې بادام یې خولې ته واچول. یوه شیبه خوند یې پرې وواهه، بیا په خندا شو. ما سره په زندان کې اشنا شو. په حیرانۍ مې ترې پوښتنه وکړه تاسو د زندان د زمانې ملګري یاستئ؟ ماما په کړس کړس وخندل. بیا یې څو پرله پسې غړپونه وکړل. شاوخوا دوکان یې له نظر تیر کړه. بیا ډېره شیبه ځمکې ته متوجه و. په مسکا یې وویل هو، ما سره په زندان کې اشنا شو. دا چې زه ولې زنداني شوی وم هغه کیسه به بل وخت درته وکم. اوس به درته د زنداني کیسه پوره کړم. ما هم په بیړه ځواب ورکړ سمه ده، اورم یې. ماما زیاته کړه داسې مې په یاد دي لکه پرون. حامد یې چې زندان ته راوسته، یاره د شاوخوا 25 کلونو ځوان به و. د ځوانۍ جوش کې و، ښکلې او جذابه څېره یې درلوده. دنګ ځوان و، غټې سترګې، ګرد کلچه مخ. ګمان کوم ورزش یې هم کاوه ځکه په وجود غښتلی و. خو زندان ته یې چې راوست داسې ډر شوی و چې سم ګیدړ ترې جوړ شوی و. ما په اول ځل لیدو کې وپېژنده چې دا د اسیایي هېوادونو اوسېدونکی دی، امریکایي نه دی. ما یې خبره تایید کړه. هو، امریکایان او اسیایان له ورایه ښکاري. هو، حامد ډېر سخت ډار شوی و. لومړیو څو ورځو کې به ډېر غلی غلی ګرځېده. نورو زندانیانو به پسې نارې وهلې، خوشې په خوشې به یې ځوراوه. اسیایي به یې ورته غږ کاوه، خو ده به هېڅ هم نه ویل.
ګومان کوم د راتګ به یې درېیمه یا څلورمه ورځ وه چې څو تورپوستو په څه خبره وواهه. په سرو وینو رنګ و. زه چې راغلم نو یو زنداني راته وویل چې ستاسو اسیایي ډېر وواهه، هلته د دیوال څنګ کې پروت دی. زه پسې دستي ورغلم، کتل مې چې خوله او پوزې په سرو وینو رنګ دي. په انګلیسي مې پرې غږونه وکړل، هغه هم په انګلیسي ځواب راکړ. په ځای کې مې کېناوه، دیواله ته مې تکیه کړ، جیب نه مې دسمال راوویست، پوزه او خوله مې ورته پاک کړل. د څېرې ته یې متوجه شوم نو افغان او پښتون غوندې راته ښکاره شو. په پښتو مې ورته وویل افغان یې؟ پښتون یې؟ حامد پورته راوکتل، غاټو تورو سترګو کې یې ډاډ راښکاره شو، داسې لکه یو ناشنا ځای کې چې یو اشنا کس را پیدا شي. څېره کې یې خوشحالي له ورایه راښکاره شوه. بنده ژبه یې وویل هو پښتون افغان یم. ما ورته وویل په څه خبرې یې ووهلې؟ حامد چې دیواله ته ډډه وهلې وه ویې ویل ما ته یې ویل راځه زموږ په ډله کې شامل شه. ما چې انکار وکړ نو ویې وهلم او د مرګ اخطارونه یې راکړل. بیا مې ترې وپوښتل ولې زنداني شوې؟ کومه توره دې کړې ده؟ هلک ډېره شېبه غلی و، شاید په دې هکله یې فکر کاوه چې حقیقت راته ووایي که نه. بیا یې هاخوا دېخوا وکتل، سترګې یې ښکته کړې. اکسیډنټ مې وکړ، یو کس مړ او یو کس زخمي شو. ورپسې راته وویل تا سره اتاق کې څوک دي؟ ما خپل اتاق ته نشي بدلولی؟ زه فکرمند شوم. ورته مې وویل ولې نه، خو دا عسکر پیسې غواړي. څومره پیسې غواړي؟ ما یې په ځواب کې وویل بس د 2 کسانو جوړښت دی، خو زه یې په 200-300 ډالرو راضي کولی شم. حامد په خواره خوله وویل که تا سره پیسې وي ته یې پولیسانو ته ورکه، زه به یې بیرته درکم، د پیسو غم مه کوه، پلار مې ډېرې لري. له دې خبرې سره ما ته خندا راغله. ورته مې وویل بل چا دا خبره مه کوه چې پلار د ډېرې پیسې لري، بیا دې تنګوي او پیسې درنه غواړي. دا زندان دی، څه د واشنګټن ډي سي ښار نه دی، او نه خو دا زندانیان سم خلک دي. ما ورته ډاډ ورکړ چې زه کوښښ کوم، اوس ته خپل اتاق ته لاړ شه چې بل څوک دې ونه وهي، بیا زه خبر درکوم. زه چې کیسه کې سم ډوب شوی وم په خوند مې وویل امریکا کې او بیا په زندان کې چې 2 پښتانه سره مخامخ شي عجیبه خوند لري که نه؟ ماما مسک شو، بیا یې وچلی تریو شو. 2-3 ځله یې په ګیره لاس را تیر که. هو په زندان کې زما او د حامد اشنایي عجیبه وه. که رښتیا درته ووایم زه ورته ډېر خفه شوم، ځکه هلک ځوان و، خام و، زندان مې پرې نه پیرزو کېده. زندان کې ځینې زندانیان له دا ډول ځوانانو ډېره ناوړه ګټه اخلي. ظلم، زیاتی، وهل ټکول، قاچاق، مخدره مواد، بلا جنجالونه وي. کله مې چې حامد خپل اتاق ته ولېږه زه په هماغه شېبې یو اشنا پولیس ته ورغلم. ورته مې وویل چې دا نوی هلک زما اتاق ته رابدل که. لومړیو کې رانه $10 وغوښتل، خو په ډېرو زاریو مې $300 ورته ومنل. او ورته مې وویل چې که ژر تر ژره یې رابدل نه کړي وژني، ځکه هلک افغان دی او دلته امریکایان که خبر شي نو په وهلو یې وژني. زما وطندار دی، هر څومره ژر چې کېږي رابدل یې که. پولیس پوه شو چې زه جدي یم او بیړه هم لرم. بیا یې د ژر انتقال لپاره $200 نور هم رانه وغوښتل او ما ورسره له مجبورې ورځې ومنله. ورته مې وویل چې سمه ده ته یې رابدل که، زه درته پوره $500 درکوم. په بیړه مې ترې پوښتنه وکړه بیا یې رابدل که؟ ماما ژر وویل هو. سبا سهار مې کتل چې حامد له خپلو جامو سره مخکې او پولیس ورپسې دی. سیده زما اتاق ته راغلل او زما د اتاق ملګري ته یې وویل هله ژر دې کالي ټولوه. هغه بیچاره ژر خپل کالي ټول کړل، له اتاق ووته او پر ځای حامد را دننه شو. ور بند شو. پولیس او زنداني لاړل. حامد له ډېرې خوشحالۍ نه څو ځله رانه مننه وکړه. د ماما دې کار ماته سخت خوند راکړ. په بې ارادي ډول مې لاس ته پنجې ورکولو په دود ور وړاندې کړ. یاره پنجه که ماما چې د کمال سړی، خو دا ووایه چې د پولیس پیسې دې له کومه کړې؟ ماما چې خندا یې په شونډو کې وراته وویل زما خو هغه وخت 2 کاله پوره شوي وو، ما په زندان کې کار کاوه، پیسې را سره وي او زندانیان او پولیسان مې هم پیژندل. زما خپله ډله وه، د چا را باندې وس نه رسېده. ما په امریکا کې ډېرې سړې تودې لیدلې وې. ما هلته ټرک چلاوه. زه د قاچاق په تور بندي شوی وم. د افغانانو په وینا ما په ګیرنه کې اوبه څښلې وې. د ژوند لوړې ژورې مې لیدلې وې.
زه په زندان کې په افغان مشهور وم. ډېرو برانه څنګ کاوه. زما ډله کې څو تور پوستي امریکایي مسلمانان، 2 هندیان، 2 د پېښور پښتانه، بنګلادیشي ځوانان او یو بل افغان هم راسره و. زما ښه قوي ډله وه. زندان کې چې ډله ټپله ونه لري نو د زندانیانو غلامي به کوې، ځکه هلته د ځنګله قانون چلیږي. ماما ته مې چای تازه که. په خندا مې ورته وویل نه پوهېږم څومره به حقیقت وي، خو ما په ځینو فلمونو او کیسو کې د امریکا د زندانونو په هکله ځینې خبرې لیدلې او اورېدلې دي. ماما له تازه چایو نه 2 پرله پسې غړپونه وکړل. څنګ یې بدل که، بالښت یې غېږه کې ونیوه. خیر، د فلمونو خبره خو بیله ده، اما هماغه فلمونه له حقیقت نه جوړ شوي. ځینې خبرې ممکن رښتیا وي. ځینې امریکایان په تېره تورپوستي ډېر وران خلک دي. له موږ افغانانو ډېر سرتېري، زړور، بېباکه او ضدي دي. د رحم په نوم څه نه پېژني، په هر څه چې لاس برشي کوي. ماما نه مې وپوښتل حامد به ستا اتاق ته په راتلو خوشحاله شوی وي؟ ماما نری موسکا وکړه، ویې ویل ډېر ایله پکې وینه وغړېده، خو هلک و، داسې عجیب او غریب غوندې عادتونه یې درلودل. د جینکو عادتونه پکې زیات و، داسې نه و لکه نارینه، ځکه چې د پلار په پیسو مست و. فکر او ذکر یې له هلکانو، نجونو، چکر او ډسکوګانو سره و. د نارینه‌و منځ کې به داسې ګرځېده لکه جینۍ.